السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم ورو پوښتنه کړې د چیرې احتکار او ذخیره اندوزی دا په کوم سیزونو کې کیږي او چاته حکم شامل دی. بل یو ملګری د قرنګي پوښتنه کړې او چې بعضی ملګری دی هغه د جمی چې کوم لباس او کپڑا دا هغه په وړي کې واخلي او د وړي والا په جمی کې واخلي ځکه چې بیا راځي نو هغه وخت کې به دا بیا ګران شي. نو فلهذا د دې شری حکم څه دی؟ جناب عالی په دې مسله باندې بزان پوهه کوي احتکار او ذخیره اندوزی چې کومه شرعاً ممنوع ده او مکروه تحریمی ده او سخت وعیدات په احادیثو کې پکې راغلي، په هغه کې د فقهاو په منځ کې اختلاف دی. اول اختلاف دا دی پیرا چې په نزد د امام ابو حنیفه، امام شافعی او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین د دوی مذهب دا دی چې یاره احتکار صرف په قوت الادمین او علف البهایم کې دی، یعنی کوم شی چې زناورو ته ورکول کېږي او هغې خوري چاره او د هغې چې کوم د خوراک شی دی، او کوم شی چې د انسانانو د خوراک دی. نو کوم شی چې د خوراک سبب دی قوت عربی کې ورته وایي. نو ملا صاحب هغې کې که یو سړی ذخیره اندوزي وکړي او مطلقاً بس په دې کې د حدیث کې دینه منع راغلی دا نشي ساتلی په سټورونو کې او ذخیره کولی نشي، او حتی که ذخیره دې کوو ګران شو د دې بیا ګران خرڅول دا مکروه تحریمي دی او دا ګټه خبیثه ده. دا مذهب د امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام احمد ابن حنبل دی. دویم قول په دې کې د امام محمد ابن حسن شیبانی رحمه الله دی. امام محمد ابن حسن شیبانی رحمه الله فرمایي چې نه، قوت الادمین د خوراک د انسانانو هم دی، د علف د بهایم هم دی، خو ورسره کپړې هم دي، لباس، په دې کې ملا صاحب احتکار دی. دریم قول ملا صاحب هغه د قاضي ابو یوسف رحمه الله دی. د قاضي ابو یوسف رحمه الله قول دا دی چې کل ما اضر العامه حبسه، کل ما اضر العامه حبسه فهو احتکار. هر هغه شی چې عام مسلمانانو ته ضرر رسیږي د هغې بندول او د هغې ساتل دا احتکار دی او دا شرعاً منع دی. وین کان ذهبا او فضه او ثوبا، اگر چې سونه سره زر وي او سپین زر وي او جامې او لباس وي او نور چیزونه د انسان د ضرورتونه دي د ژوند. نو قربان دې شمه دا درې قوله پکې دي. متأخرین چې اوس کوم زمونږ معاصر علما دي، لوی شيوخ دي، زمونږ مشران دي، مفتیان حضرات دي، هغې په قول د قاضي ابو یوسف رحمه الله چې امام مالک صاحب هم ورسره ملګری دی، امام مالک او قاضي ابو یوسف رحمهم الله، د دوی دواړو قول دا دی پیرا چې دغه دی دا څه ورته وایي، هر هغه شی چې مسلمانانو یا عامو انسانانو ته ضرر وي، که هغه د لباس شی وي، که هغه د خوراک شی وي، که هغه د اوسېدو شی وي، حتی چې د اوسني علما ډالر هم ښیي، ځکه د مسلمانانو ډېر زیات واردات او صادرات چې هغې ته امپورټ ایکسپورټ وایي انګریزۍ کې، نو هغه د ډالر پورې تړلي وي. ډالر ګران شي نو د مسلمانانو د ژوند ضرورتونه ورسره ګرانېږي، ډالر ارزان شي نو دا ورسره ارزانېږي. دا وګوره. نو فلهذا هر هغه شی چې مسلمانانو ته تکلیف او ضرر وي د هغې احتکار او د هغې ذخیره اندوزي کول دا شرعاً ناروا دي. یو مسله خدا شو. دویمه دا ده چې مطلقاً احتکار ناروا دی او که نه د ضرورت په بنا باندې ناروا دی. نو په دې کې د صاحبینو قول دا دی چې که چرته بالفرض دې کې دواړه صاحبین ملګري دي، امام محمد ابن حسن شیبانی او قاضي ابو یوسف رحمه الله، که چرته عام حالت وي په مسلمانانو باندې د یو څیز ساتنه یا ذخیره کونه باندې په عام مسلمانانو باندې د هغې په بازارونو باندې فرق نه پرېوځي، لکه اوس کله پیاز دونه ډېر وشي چې هغه ملا صاحب هغه وخت کې په 2 روپۍ هم څوک نه اخلي. نو بعضې کسان وایي چې بیا خو زمانه چې را روانه ده، موسم به یخي، هغې وخت کې به بیا بالکل پیاز نه وي، نو بیا به ډېره لویه مسله شي. نو که بالفرض دغه حالت نه ویسي ولته ذخیره کړي او د دې دپاره چې مستقبل کې به د مسلمانانو په کار شي، اگر چې بیا ګران هم شي، بالکل دا ذخیره اندوزي نه ده. دا د صاحبینو قول دی. او د امام احمد ابن حنبل او د امام شافعي او د امام ابو حنیفه رحمهم الله د دوی قول دا دی چې مطلقاً ذخیره اندوزي کول، که مارکیټ کې ډیر وي او که لږ وي، حقوق او د خوراک شی او مناسب د علف البهایم د زناورو چې کوم د خوراک شی دی دا بس نشي ذخیره اندوزي. دا به همداسې په مارکیټ کې تاویږي که هر څه ورسره کېږي، خو دا به سړی ذخیره کوي نه. دلته هم فتوا په قول د صاحبینو ده. باقاعده طور سره د فتاوا شامی حواله در کومه فصل فی البیوع کې کتاب الحذر والاباحه کې هغې کې راځي که چېرته بالفرض عامو مسلمانانو ته پې ضرر نه وي او بیا یو سړی ځان ته ذخیره کړي، اگر چې د ګټې په نیت یې ذخیره کړي چې وروسته به ما ته ګټه م وکړي، نو خیر دی، بیا په دې کې څه مسله نشته. که د دوی په ذخیره کولو سره په فعلا او حالا په مارکیټ باندې فرق پرېوځي او مارکیټ کې شی په همغه ورځ باندې ګرانېږي یا په 2 ورځو کې ګرانېږي چې دا خلک یې ذخیره اندوزي کوي، نو بالکل بیا دغه شی د احتکار دی او دا شرعاً منع دی. سره دې په خلاص شو.
دا مسله باقاعده طور سره فتاوا شامل لیکلي د شپږم جلد 393 نمبر صفحه ده او پس راتیر شملا صاحب فصل فی البیوع کتاب الحذر والاباحه د وی وکره احتکار قوت البشر دا وګوره خدای بیا څه وی فی وقت او فی بلد یضر باهله دا په هغه وخت او په هغه خار کې چې د دې خار خلکو په دې زمانه کې د خلکو ته په تکلیف رسیږي روسته بیا در ترازی ملا صاحب کچرته بالفرض عام انسانانو ته تکلیف نه رسیږي فلا باس والا فلا باس دا وګوره نو فلهذا بیا په دې کې د خدای بل حدیث را نقل کړي دي دا قرنګ دا مسله فقه البیوع ډیره زیاته مسله خپل حل کړي فقه البیوع ملا صاحب دویم جلد او 996 واخله تر 998 نمبر صفحه پورې د کتاب البیوع بس اساس فقه البیوع دی بیا کې راځي ملا صاحب الاحتکار غټ بحث او عنوان ور کړي دی ول احتکار ان يدخر الانسان اشیاء الحاجه في انتظار غلائها ويمسك عن البيع نو دا وګوره بیا دي کې ملا صاحب حدیث را نقل کړي دي چې عام مارکیټ کې خلکو ته ضرورت ته د دې وجنه بند وساتي چې ودرېږي غلا او قیمتي پیرا شي او ملا صاحب بیا ګران شي دا کرانګي تکمله فتح الملهم کې بیا لیکلي دي وای چې دا کم قوت دی یعنی خوراک د انسانانو دی او یا خوراک د زناورو دی دا خو په حدیث سره ثابت دی کې خو شک نشته دین ما سی و نور چې کوم سيزونه دی وایغه مفوض دی رائے د امام او د خلکو ضرورتونو ته رائے د امام یعنی که د زمانی حاکم او بادشاه ویل چې دغه سیس کې احتکار دی د مسلمانانو ته ضرر دی هغه به احتکار او ناروا وي او کوي ویل چې په دې کې احتکار نشته بیا پاره کې نشته دا مسله امداد الفتاوا لیکلي دریم جلد 19 نمبر صفحه د کتاب البیوع فتاوا دارالعلوم دیوبند لیکلي 14 جلد 383 نمبر صفحه دا خرید او فروخت کا بیان فتاوا رحیمی لیکلي نه هم جلد 230 نمبر صفحه د متفرقات فی البیوع خو کلی مزیدار فتاوا محمودی لیکلی فتاوا محمودی 14 جلد 240 نمبر صفحه د باب المرابحه والسلام ول تلیکی که مسلمانانو ته پکې ضرر وي او مناسب فعلا ورته ضرر وي نو به احتکار ناروا دی او کنه په دین یې تک دي چې را رستو مسلمانان به نبی استفاده کوي ځکه بیا به دا شی بالکل مارکیټ کې به وینه ختم بشي او زبې خصوصا ته منوز ډیر زیات ته او به ساته ورستو اگر چې وای ګران هم شي بیا هم خیر دی دا قرنګي دا جامع الفتاوا دا مسله لیکل شپږم جلد 11 نمبر صفحه د کتاب البیوع نو خلاصه دا شو چې احتکار کې دوه سيزونه ضروری دي یو دا دی چې خلکو ته ضرر وي او بل دا چې فعلا کده ذخیره کې نو فعلا او حالا مناسب مارکیټ کې قیمتونه وسره ګرانیږي غلا او قیمتي وسره راځي او کنه مارکیټ باندې فرق وسره نه پریوزي نو به خیر دی که سړی ذخیره کې السلام علیکم ورحمت الله